ګلالۍ کریمي هغه جینۍ چې په افغانستان کې وایي چې ماته خطره ده او اوس مهال هغه یورپ ته تښتېدلې ده او هغه هلته زندگی تیروي او وایي چې زه د افغانستان د ژوند دپاره د افغانستان د ښځو دپاره مبارزه کوم. په یو نوي ویډیو کې چې د دې هر اندام ښکاري، یعنی تاسو پوهیږئ چې زه څه وایم، یعنی بیخي او دا مخامخ بالونه هر څه ښکاري او دې په یو ویډیو کې ویلي دي چې زه د افغانستان د ښځو دپاره مبارزه کوم. دغه ویډیو یې در سره هم شریکوم، خو اول تاسو زما یو څو خبرې واورئ چې زه څه ویل غواړم او د دې باره کې تاسو بیا موږ سره خپل نظر هم شریک کړئ. قدرمنو، دې په خپله یو تازه ترین ویډیو کې ویلي دي چې زه د افغانستان د ښځو دپاره مبارزه کوم او تر هغې پورې به زه تورو خاورو ته نه ځم چې تر څو پورې مې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د ښځو حقوق نه وي ترلاسه کړي، ځکه چې په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم اجازت نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ښځو نور حقوق چې کوم دي هغه د خپو لاندې کېږي. نو د همدې دپاره زه لګیا یم چې په افغانستان کې ښځو ته حقوق ورکړم. او د افغانستان کوم دغه حکومت چې دی دې ته هم داسې نظر کوي لکه یو وحشي حکومت چې وي او په پښتنو باندې یا په ښځو باندې ظلم زیاتی کوي. قدرمنو دوستانو، په دې کې هیڅ شک نشته چې کوم د ښځو په تعلیم باندې بندیز لګول شوی دی او د ټولې دنیا مخ د افغانستان حکومت ځان ته راړولی دی او په ځان باندې خلک، یعنی هر سړی لګیا دی، هر حکومت لګیا دی دغه خبره کوي چې ګینې دا یو ډېر زیاتی دی او بالکل زیاتی دی. خو په کار ده چې دوی ته اجازت ورکړل شي ښځو ته چې تعلیم وکړي. خو کوم اړخ ته چې د دې ښځې خبره ده، د ګلالۍ کریمي چې څه موده وړاندې د دې د غلط ویډیوګانو، د فحش ویډیوګانو د وجې د دې پلار هم ځان وژنه وکړله، ځکه چې هغه کوم ویډیوګانې چې وي هغه یې برداشت نه کړې شوې. یعنې دا جینۍ د پیسو دپاره دومره غورځېدلې که دې دا خبره کوله دې په سم انداز کې هم کولی شوه. په امریکا کې یا په برټانیه کې نور داسې ښځې جرنالسټانې لکه سعادت لامې یا نورې داسې هغوی هم ژوند زندگی تېروي، خو تر اوسه پورې هغوی داسې څه فحش لباس یا فحش خبرې ونه کړي. خو تر کومه پورې چې د دې خبره ده نو دا چې هر وخت راځي نو فقط د خپل جسم نمایش کوي او په دې طریقه باندې دا غواړي چې یو قسم ځان سره پښتانه هم بدنام کړي، ځکه چې دا ځان پښتانه حسابوي.